د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون تر شاوخوا 3 میاشتو وروسته د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې نن یکشنبه د مرغومې میاشتې پر لومړۍ نیټه له غرمې مخکې 11 بجې اعلان کړې. د ټاکنو کمیسون مشر هوا عالم نورستاني د لومړنیو پایلو د اعلان پر مهال وویل چې په تیرو ټاکنو کې نسبت نورو کاندیدانو ته ډاکټر محمد اشرف غني د 9,30,888 رایو په ترلاسه کولو د بریالیتوب لپاره 50.48% سلنه پوره کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې بل کاندید ډاکټر عبدالله د 2,00,000 رایو په ترلاسه کولو سره دوهم مقام کې راغلی دی. په دغو ټاکنو کې د ډاکټر اشرف غني، عبدالله، ګلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل، حکیم تورسن، احمد ولی مسعود، عبداللطیف پدرام، فرامرز تمنا، عنایت الله حفیظ، غلام فاروق نجرابی، نوررحمان لیوال، سید نورالله جلیلی او شهاب حکیمي ترمنځ سیالي ترسره شوې. خوشیده محمد عبدالي، نورالحق علومي، زلمی رسول، محمد ابراهیم الکوزی له هغو کاندیدانو څخه وو چې تر ټاکنو مخکې د اشرف غني له دولت ساز ټیم سره یوځای شول. د ولسمشریزو ټاکنو یو بل کاندید محمد حنیف اتمر په ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون ونه کړ. د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې د تېر میزان میاشتې پر 6مه نیټه ترسره شوې چې په ټاکنو کې د درغلیو د ادعاو له امله د پایلو اعلانول څو ځله وځنډېدل. د عبدالله د ټاکنیزې ډلې په ګډون ځینو نمایندانو د هغو 300,000 رایو د لرې کولو په اړه اعتراض وکړ چې د دوی د ادعا په اساس ښایي بایومتریک شوي نه وي. د ټاکنو کمیسون مشر وویل که چیرې کاندیدان د یادو پایلو د اعلان په اړه کوم شکایت لري 3 ورځې وخت لري چې خپل شکایتونه د شکایتونو کمیسون ته وسپاري.